ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو غږیز پیغام رالیږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی غني ویلي زمونږ د دولت هغه ټول اسنادونه، کمپیوټر، کتابونه څوم چې له ما سره ول، ما د هغه چانس پیدا نه کول چې له هېواده یې وباسم. ډاکټر صاحب ښاغلی غني ویلي یو ناڅاپه راسره داسې یو کار وشو او داسې یو غږ راباندې وشو چې زو او کابل ته طالبان را ننوتلي دي، نو اوس به پر ارک هم راشي. ښاغلی غني وایي موږ چې څنګه پرواز وکړو نو طالبان هم ارک ته راننوتلل. داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان کوټه په کوټه راپسې وګرځېدل چې تر څو ما ومومي او د بل ولسمشر غوندې راسره چلند وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړی. ښاغلي غني زیاته کړه چې ما په افغانستان کې میشتو نړیوالو قدرتونو سره د افغانستان د وتلو لپاره هیڅ خبرې نه دي کړې او زما وطن ناڅاپه او زموږ د امنیتي همکارانو تر فشار لاندې راغلل. زه اړ شوم چې له کمیس او چپل سره هیواد پرېږدم. جزئیات به یې وروسته در سره شریک کړم. په پای کې زه ستاسو لپاره یو مهم پیغام لرم. زه د تېښتې اراده نه لرم. زه دا مهال په متحده عربي اماراتو کې یم تر څو د ناورین او وینې تویېدنې مخه ونیسم. زه اوس په دې سالا یم چې افغانستان راستون شم او د عدالت، افغاني حاکمیت، اسلامي او رښتینو ارزښتونو تامین او د افغان ملت د لاسته راوړنو تامین لپاره په ګډه مبارزه وکړم. ښاغلی غني په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې ولې په کابل کې د ده د حکومت پوځي ځواکونه او همدا راز د ولسمشرۍ ماڼۍ ساتونکي طالبانو د پرمختګ په وړاندې مقاومت نه کوي. د اشرف غني د حکومت چارواکي د ډیرو افغان او نړیوالو بنسټونو لخوا په پراخ اداري فساد او د نړیوال مالي مرستو په ناسمه استفاده تورن دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، د الله په امان تر بیا ښې چارې.